موږ اوس په دې پوهیږو چې که چیرې د دوو مثلثونو درې واړه زولې یو بل سره مساوي وي، نو دا مثلثونه یو بل سره څه شی دي؟ مثلثونه یو بل سره انطباق منونکي دي. او اوس راځو موږ د مثلثونو ځینې نورې ځانګړتیاوې هم ګورو، کوم چې موږ سره په دې کې مرسته وکړي چې یعنې د دې په منلو کې مرسته وکړي چې کله چې د مثلثونو درې واړه زولې یو بل سره مساوي وي، نو مثلثونه یو بل سره انطباق منونکي دي. نو موږ د زولې خبره وکړه. اوس راځو خبره د څه شي کوو؟ د زاویې او زاویې، یعنی انګل. په داسې حالت کې به دوه مثلثونه څنګه وي؟ یعنی په دې معنا چې که چیرې موږ سره دوه مثلثونه وي، یو دا مثلث شو او بل را سره دا مثلث شو، او موږ ووایو چې په دې کې دا زاویه د دې زاویې سره مساوي وي او دا زاویه له دې زاویې سره مساوي وي، او همدارنګه دا زاویه له دې سره انطباق منونکي یعنی مساوي وي. نو آیا په داسې حالت کې موږ ویلی شو چې دا دواړه مثلثونه یو بل سره څه شی دي؟ انطباق منونکي دي. نو په پیل کې که فکر وکړو دا دواړه یو بل سره څنګه انطباق منونکي ښکاري، یا لږ تر لږه په کوم انداز شکل چې موږ رسم کړي دواړه یو بل سره انطباق منونکي ښکاري. خو موږ کولی شو چې په عین زاویو باندې، په عین د زاویو پراخوالي باندې کولی شو چې دغه له دې څخه یو مثلث په یو مقیاس سره غټ یا کوچنی کو. د بیلګې په ډول که چیرې زه راشم داسې یو مثلث جوړ کړمه لکه دا چې دی، او په دې مثلث کې دا یوه زاویه چې ده دا له دې سره او دې سره څه شی وي؟ مساوي وي، او همدارنګه دا یوه زاویه یې له دې زاویې سره یا دې زاویې سره مساوي وي، او دا دریمه زاویه دا یوه دا یې له دې زاویې سره یا دې سره مساوي وي. نو دا درې واړه زاویې یو بل سره یا څنګه دي؟ د انطباق وړ دي. خو دا ډېره ښکاره خبره چې دا یو مثلث چې له دې دواړو مثلثونو سره یو شان نه دی، یا د دې د زولو اوږدوالی د دې د زولو اوږدوالو څخه مختلف دی یا بدل دی. ځکه وینو چې دا زوله له دې زولې سره مختلفه ده، دا زوله له دې زولې څخه مختلفه ده، او دا زولې چې دي دا له دې زولې سره څنګه دي؟ اختلاف لري یا ورڅخه بدلې دي. نو ځکه موږ وایو چې په زاویه حالت کې دا مثلثونه یو بل سره انطباق منونکي نشي راتلی. داسې وایو چې په زاویه حالت کې څنګه دي؟ انطباق منونکي نه دي. انطباق منونکي نه دي. کیدای شي چې شکل یو ډول وي، ځکه زاویې ټول سره یو بل سره انطباق منونکي دي، خو اندازه یو بل څخه بدله ده. نو ځکه دلته دا خط ور باندې کش کوو چې انطباق منونکي نه دي. نو وایو چې د زاویې مساوي والی موږ ته انطباق منونکي حالت نشي راښودلی، خو یو بل حالت چې دا موږ ته راښیي هغه څه شی دی؟ هغه د مشابه شکلونو یا مشابه مثلثونو حالت دی. مشابه والی موږ ته راښیي، او مشابه والی څه ته وایي؟ مشابه والی دې ته وایي چې کوم کې زاویې ټولې یو بل سره انطباق لرونکي وي، یعنی شکل یو ډول وي خو اندازې یو بل څخه څنګه وي؟ بدلې وي. نو وایو چې هر څه چې انطباق منونکي وي، هغه هر شکلونه چې انطباق منونکي وي هغه یو بل سره مشابه هم وي، خو هر څه چې مشابه وي هغه ضروري نه ده چې هغه به انطباق منونکي هم وي. د بیلګې په ډول دلته دا درې واړه مثلثونه یو بل سره مشابه دي، خو دا درې واړه مثلثونه یو بل سره انطباق منونکي نه دي، ځکه دا دواړه مثلثونه په هغه صورت کې چې دغه زولې یو بل سره د دې دواړو اړوند زولې یو بل سره مساوي وي، دا دواړه چې دي انطباق منونکي دي. خو دا دواړه بیا دې سره انطباق منونکي نه دي، بلکې یوازې دې سره مشابه دي. نو موږ وایو چې د زاویې اکسیوم چې دی دا موږ د انطباق منونکي حالت لپاره نشو اخیستلی. راځو اوس خبره کوو د زولې زاویې او د زولې خبره، یعنی ساید انګل خبره کوو. نو دې لپاره زه راځم چې یو مثلث ما سره دا دی چې دا یوه زوله ده او بله زوله یې دا ده، دا یې دوهمه زوله شو، او یوه بله زوله لري چې هغه دا یوه زوله ده. نو دا یو مثلث شو، او ورسره زه یو بل مثلث لرم چې هغې کې هم کیدای شي چې دا یوه زوله یې همدومره وي لکه دا زوله چې دا زوله له دې سره مساوي وي، او بیا ورپسې دغه زاویه چې دلته را جوړیږي دا زاویه له دې زاویې سره شوي مساوي وي، او بله زوله یې دوهمه زوله یې له دې سره دلته مساوي وي، دا زوله مساوي وي له دې زولې سره. نو دلته موږ سره یوازې یوه بله زوله پاتې کېږي. د بیلګې په ډول هغه دا زوله ده، او دا زوله موږ کولی شو چې هم دې خواته دوران ورکړو او هم دې خواته دوران ورکړو، خو موږ سره یوازینی حالت چې دې څخه یو بل مثلث جوړیږي هغه هم دا دی چې دا زوله دې خواته دوران وکړي او داسې یو مثلث دلته جوړ کړي. نو دا یې مثلث جوړ شو.
نو له دې ځایه موږ وینو چې که چیرې موږ سره یو مثلث یوه زوله وي او د بل مثلث بلې زولې سره چې وي مساوي وي، یعنې انطباق منونکي وي، او همدارنګه دوهمې زوله یې هم یو بل سره یو انطباق منونکي وي، او منځ کې چې کومه زاویه وي لکه دلته چې دا د ا زاویه دې ته ویلی شو، دا زاویه او دا زاویه دواړه ا زاویې دي، دا دواړه یو بل سره انطباق منونکي وي. دلته موږ وینو چې دا زوله په شین رنګ کې ده یا او دا زوله ده او همدارنګه دا زوله ده. نو په داسې حالت کې موږ وایو چې دلته مثلثونه دا دواړه هم یو بل سره انطباق منونکي دي. نو معنا دا چې اس ا اس حالت کې هم موږ سره څه لاسته راځي، انطباق منونکی حالت لاسته راځي. نو دا به دلته ولیکو چې دا هم څه شی دی، انطباق منونکی حالت موږ ته په لاس راکوي، انطباق منونکی. نو موږ سره اوس دا هم یو څه شی شو، پاسټولیټ شو، او دا هم یو پاسټولیټ شو چې په دې دواړو حالتونو کې موږ ته انطباق منونکی حالت لاسته راځي. راځو اوس ګورو چې د ا اس ا حالت کې موږ ته انطباق منونکی مثلثونه په لاس راځي او که نه، یعنې که چیرې یوه زاویه منځ زوله او بیا بله زاویه دا سره یو بل سره مساوي وي د دوو مثلثونو، بیا څه شی لاسته راځي. دې دپاره زه راځمه یوه زوله رسمومه، دلته راځو دا یوه زوله راخلو، فرضو چې دا د منځ زوله ده او په دې کې چې دی همدارنګه اوس راځو د ا اس ا حالت ګورو چې له دې نه موږ ته انطباق منونکي مثلثونه په لاس راځي یا نه. معنا دا چې یوه زاویه د منځ زوله او بیا بله زاویه یو د دوو مثلثونو یو بل سره مساوي وي. دې لپاره زه راځم دلته مثلث رسمومه، دا زوله د مثلث وي او بله زوله دا یوه وي او درېیمه زوله په ګلابي رنګ کې وي، او په دې کې یوه زوله دا وي، یوه زاویه دا وي او بله زاویه په دې نارنجي رنګ سره ښیو دا زاویه وي. اوس که چیرې موږ یو بل مثلث ولرو چې په هغې کې هم دا زوله له دې سره څنګه وي، مساوي وي، داسې فرضو چې دغه منځ زوله دا یوه شوه او پکې دا زاویه له دې سره مساوي وي، دا یوه زاویه شوه او دا بله زاویه دا هم له دې سره مساوي وي. اوس دلته راځو دوه نورې زولې د دې موږ رسمو. دغه زولې چې د دې دي، یوه یې دا زوله چې دلته رسمیږي او بله زوله دا چې دلته رسمیږي، دا موږ اوس دې کې لږ څه محدودیتونه لرو. اوس دا زوله د دې کیدای شي چې هر اوږدوالی ولري، خو دا باید د دې زولې سره همدومره زاویه جوړه کړي کومه چې دلته موږ جوړه کړې ده. نو دا داسې راتلی شي په دې شکل باندې، او اوږدوالی هر څومره کیدای شي، اوږدوالي کې خبره نشته. په ورته ډول باندې دا زوله چې ده دا هم هر څومره اوږدوالی چې دې ته موږ ورکولی شو، خو زاویه به هماغه جوړوي کوم چې دلته موږ ورسره رسمه کړې ده. نو دا زاویه به په دې شکل وي. نو په دې شکل دا دواړه زولې رسمیږي، زاویې معلومې دي، خو اوږدوالی کیدای شي ډېر وي یا کم وي. خو یوه خبره ښکاره ده چې کوم ځای کې چې دا دواړه زولې یو بل قطع کوي، د دوی د تقاطع څخه عین مثلث جوړیږي لکه دلته چې جوړ شوی و، یعنې دا اوږدوالی له دې سره مساوي کیږي او دا اوږدوالی له دې سره مساوي کیږي. یو ځل بیا باید ووایو چې دا دې ته موږ ثبوت نشو ویلی، البته دې ته د اکسیوم پاسټولیټ او یا د دې اکسیوم یا پاسټولیټ له مخې فرضیې موږ ورته ویلی شو. دا موږ دلته لیکو چې دا اوس انطباق منونکي مثلثونه دي، انطباق منونکي دي. راځو اوس دلته یو بل حالت ګورو چېرته چې ا حالت وي، یعنې دوه پرله پسې زاویې او یوه ورپسې څه شی زوله دا سره مساوي وي. نو راځو په دې حالت کې موږ یوه زوله رسمو، فرضو چې دا د دې اس زوله دا یوه ده او بیا دلته موږ دوه زاویې لرو. راځو اول به د دې زولې پوره کړو، لرو چې یوه زوله دا شوه او بله زوله دا یوه شوه. نو که چیرې داسې درې زولې د مثلث ولرو، په دې شکل مثلث ولرو، نو دا زاویه به دا یوه زاویه شي او همدارنګه دا یوه زاویه، پرله پسې دوه زاویې یو بل سره دي، دا زاویه شوه او دا زولی دا یو شوه. او اوس راته وویل شي چې دلته یو بل مثلث دی چې په هغې کې دا یوه زوله له همدې زولې سره مساوي ده او بیا دوه نورې زولې چې دي د هغوی اندازې معلومې نه دي، خو دوه زاویې چې دي پرله پسې دا یو بل سره مساوي دي. نو دا زوله کیدای شي چې دومره وي او په دې زاویې سره دلته یوه زوله دلته زاویه جوړه شوې، دا زاویه دې سره مساوي وي
او همدارنګه دا زاویه چې ده دا له دې سره مساوي وي. نو دلته به دا زوله داسې راشي او همدارنګه دا زاویه دلته هم راتلی شي دې ځای کې. دا زاویه همدې سره مساوي دي، خو دا زوله کیدای شي دلته جوړه شي دلته جوړه شي. نو اوس مونږ ګورو چې په دې دواړو کې یوازې دا زوله او دا زوله سره مساوي دي او دا زاویه له دې سره مساوي ده، دا زاویه دا دې سره مساوي ده. خو دا ګلابي رنګ زوله چې ده دا هر اوږدوالی ځان ته اخیستی شي او همدارنګه دا زرغون رنګ زوله چې ده دا هم هر اوږدوالی ځان ته اخیستی شي. په دې دواړو کې مونږ څه محدودیت نه لرو. نو آیا اوس په همدې زاویې سره مونږ د دغه زولو په مرسته یو مثلث لاسته راوړلی شو کوم چې له دې سره چې وي منطبق نه وي یا انطباق منونکی نه وي؟ نو مونږ وینو چې یوازینی حالت چې دلته مثلث تشکیلیږي هغه هماغه دی چې دغه زوله له دې ځای نه پیل شي او داسې راشي دلته ورسیږي. نو دا زاویه به له دې سره مساوي شي او په داسې حالت کې مونږ وینو چې دا مثلث د دې مثلث سره انطباق منونکی دی. که چیرې په دې شکل وي نو دا بیا څنګه کیږي؟ دې زولې سره په دې اندازه باندې دلته بیا دا او دا زولې سره نه قطع کوي. یوازینی زوله چې دلته قطع کوي باید مثلث دا زوله د همدې ځای نه شروع شي او دا زاویه هم مونږ دې سره مساوي نیول ده. نو معنا دا چې په دې حالت کې هم مونږه انطباق منونکي مثلثونه لرلی شو. انطباق منونکي دا هم انطباق منونکي دي. اوس راځو وروستی حالت پکې ګورو. غواړو چې ټول حالتونه پکې وڅېړو. اس اس ا یعنی دوه پرله پسې زولې او یوه ورپسې زاویه څنګه وي په دوه مثلثونو کې یو بل سره مساوي وي. نو راځم دې لپاره زه یو مثلث رسمومه. دا به د مثلث یوه زوله شي، دا یې بله زوله او دا یې درېیمه زوله. او داسې وایو چې دلته موږ سره یو بل مثلث دی چې د هغې دا زوله چې ده دا له دې سره مساوي ده، دا زوله له دې سره مساوي ده. بیا ورپسې دا زاویه چې ده دا معلومه نه ده، یعنې ټاکل شوې زاویه نه ده. دا زاویه هر اندازه کې کیدای شي. نو زه راځم او دومره پوهېږو چې ورپسې زوله چې ده دا هم د دې سره مساوي ده. نو زه کولی شم دا زوله داسې رسمه کړم، دا به دې سره مساوي شي. بلکې داسې کوو چې دا لږ دې نه زاویه یې کوچنی کوو. فرض وکړو چې دا داسې یوه زاویه رسمیږي، دلته په دې اندازه یوه زاویه ده او دا زوله له دې سره مساوي ده دلته. او بیا ورپسې دا زاویه له دې سره مساوي وي، دا زاویه دلته له دې زاویې سره مساوي وي. نو دلته مونږ وینو چې اوس مونږ یو مثلث رسمولی شو، ځکه د دې خط چې دی اندازه مونږ ته معلومه نه ده. ضرور نه ده چې دا خط دا قطع خط چې دی یا دا زوله چې ده له دې زولې سره مساوي وي. مونږ ته دا راکړل شوي چې دا زوله او دا سره مساوي دي، دا او دا سره مساوي دي او دا زاویه او دا زاویه سره مساوي دي. په همدې حالت کې مونږ کولی شو چې د دې نه یو مثلث جوړ کړو. معنا دا چې په داسې حالت کې به د دې زولې اوږدوالی له دې څخه څنګه وي؟ زیات وي. دا دواړه زولې یو بل سره مساوي نه شوي. نو چې مساوي نه شوي دا د انطباق منونکي حالت څخه ووته. یعنې دلته مونږ سره دا زوله وه، دا زوله سره مساوي وه دواړو کې، همدارنګه دا زوله هم سره مساوي وه او په دې زیړ رنګ کې زاویه هم سره مساوي وه. خو په داسې حالت کې مونږ سره دا انطباق منونکي نه دي. نو لیکو چې په داسې حالت کې دا انطباق منونکي نه دي. او همدارنګه دا دواړه یو بل سره مشابه هم نه دي. نو انطباق منونکي هم نشول او مشابه هم نشول.